او نن سبا د ځوانانو خلکو په ذهن کې دا یو خبره ناسته ده یره چې مونږ به نن خپل ویژن جوړ کړو او سبا به مونږ کامیاب شو. داسې نه ده بچې، دا د فطرت خلاف ده. لکه د مثال په توګه باندې یو ماشوم لایر جوړېدل غواړي چې د یتیمانانو، غریبانانو او مظلومه خلکو چې څوک خپل د وکیل فیس نشي ادا کولی د هغوی کیسز د الله د رضا دپاره وګټي، نو دا وکیل جوړېدل دا د ویژن شو او د الله د رضا دا د واضحه مقصد شو. اوس بچې د ماشوم له پکار دی چې د اول میټرک وکي او د هغې نه پس انټر وکي او د هغې نه پس LLB کې 15 کاله سبق ووایي، نو پس د هغې نه به د یو ښه ایډوکیټ جوړ شي چې د یتیمانو، غریبانو او د مظلومو خلکو کیسز په کوټ کې وګټي. اوس د ماشوم له پکار دی چې دی په هر یو سټپ باندې فوکس کی. لکه د مثال په توګه باندې چې دی کله میټرک کوي دی په میټرک باندې فوکس کی، دا میټرک په ښه طریقې سره وکي، نه چې دی په ذهن کې وایي چې زما په LLB کې داخله وشي او که ونشي او د دغې غم خوري، بلکې پکار دی چې دی په دې لومبي سټپ یعنې په میټرک باندې فوکس کی. نو چې دی په دې باندې فوکس کی او محنت کوي نو دی میټرک په ښه طریقې سره وکي، نو دویم سټپ به ته هم آسان شي، یعنې په ښه کالج کې به ته داخله ملو شي او بیا په انټر باندې فوکس کی او هغې کې محنت وکي، نو په دریم سټپ یعنې په ښه کالج کې او په LLB کې ته داخله ملو شي او بیا په هغې باندې فوکس کی، نو بیا به د یو ښه وکیل جوړ شي. کو چېرې فرض کړه د ویژن ښه وکیل جوړېده نه وي نو دی په میټرک کې هم پریشانۍ چې یاره مخکې به څه کوم، انټر کې به هم پریشانۍ چې یاره مخکې به څه کوم، او کله کله به په LLB کې به داخله اغوستې وي او هم به پریشانۍ چې یاره نور خلک خو په نورو سبجیکټس کې ډېر ښه روان دي او زه LLB کوم، نو دوی به ترو او په ژوند کې پریشانه وي او فوکس به هرګز نه وي. او بچې په ژوند کې فوکس پیدا کولو دپاره دا هم یو ډېره ضروري خبره ده چې په یو وخت کې به صرف یو کار کې، په یو وخت کې به دوه کارونه هرګز نه کوي. کله چې هم څوک په یو وخت کې دوه کارونه کوي نو دې ته موږ ملټي ټاسکینګ وایو او دا ډېر زیات خطرناک وي. لکه د مثال په توګه باندې یو سړی ډرایوینګ کوي، ګاډي چلی لګیا دی او دې موبایل فون ته هم ګوري لګیا دی، نو دا موبایل فون ته کتل یا موبایل فون باندې خبرې کول دا یو ټاسک دی او ډرایوینګ کول دا بل ټاسک دی، نو دې ته موږ ملټي ټاسکینګ وایو. نو که دا سړی ډېر هم ایکسپرټ وي خو یو نه یو ورځ به د فوکس موبایل ته وي او گاڑی ته به نه وي او اکسیډنټ به وکړي او خپل ژوند به هم غرق کړي او ډېر قیمتي ژوندون به ځان سره هم غرق کړي. دا ولې د ملټي ټاسکینګ وکړو. نو بچې د ژوند ګاډی هم دقه شانته دی، په ژوند کې به هم یو وخت کې دوه کارونه نه کوي. کله چې بچې تاسو سټډي کوئ نو ټول فوکس به په سټډي باندې وي، کله چې گیم کوئ نو ټول فوکس به په گیم باندې وي، تر دې پورې کله تاسو چیس کې ما چې انجوای کوئ ټول فوکس تاسو په چیو باندې وي او په هغې کې په گپ شپ باندې وي، کله به ستاسو په ژوند کې فوکس راځي. او که بچې ستاسو په ژوند کې فوکس راغی نو دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ، انشاءالله العظیم تاسو به خامخا منزل ته رسئ. بچې په دې میټرک کې به موږ ته یو تجربه کوله د کنکیو میرر او د کنویکس میرر. کنویکس میرر هغه و چې هغې به د نور شعاګانې خورې ورې ویشتلې او کنکیو میرر هغه و چې هغې به د نور شعاګانې یو نقطې ته راغونډې کړې، یعنې فوکس به یې کړې. نو چې د هغې کنکیو میرر د لاندې مونږ کاغذ ونیوه نو هغه به ګرمېدم نه، ځکه د هغې به د نور شعاګانې خورې ورې ویشتې او کنکیو میرر به د نور شعاګانې راغونډې کړې یو نقطې ته، نو هغه کاغذ به وسوځېده. نو د دې نه دا ثابته شوه کله چې ستاسو په ژوند کې فوکس وي تاسو کې به یو جذبه وي او موټیویشن به وي، تاسو به خامخا انشاءالله الله رب العزت کامیاب. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.